په ننګرهار کې یو څلو دېرش جوړې ځوانانو پیغلې له کلونو انتظار وروسته د ډلهییز واده په پایله کې له یو بل سره یو ځای یو نوی ژوند یې پیل کړ. په افغانستان کې د لوړ ولور ملا ماتونکي دود د ګڼو ځوانانو او پیغلو هیلې له خاورو سره خاورې کړي. کلونه په دې تمه د ژوند شپې او ورځې تېروي چې ګوندې بخت به ورسره یاري وکړي. خو ګڼ بیا اوږده موده یوازې درد وړي او نشي کولی په مروجو بې ځایه دودونو برلاسي شي. عبدالعزیز هم یو له هغو ځوانانو دی چې له کلونو ستړو وروسته د بې ځایه دودونو درانه لګښتونه یې پوره نشو کړی او په ډلهییز واده کې د خپل ژوند ملګري ته ورسېده. دا چې هغه څومره ملا ماتونکو رواجونو کړولې خپل احساسات را سره په دې ډول شریکوي. موږ د افغانانو خو فلحال داسې رواج ډېر سخت رواجونه کوي. خلک غریب دي. دغه ته مې دغه پیغام ده چې دغه د لور او د زوم دا ژوند یې نه خرابوي، چټي دې نه خرابوي دا ژوند. ولا دومره سخته ده، موږ باندې خو تېر سو. غریبي بې حسابه زیاته، مزدوري کارونه نشته ده، ایله دومره وکړي چې خپل کور وچلي. هغو ته مې دغه پیغام ده چې نور دا ولورونه، دا قیمته ولورونه، دغه رواجونه دې ډډه وکړي. ولا چې لور به هم خفوي، زوم به هم خفوي. دومره ترېنه واخیستل چې خپل حیا او عزت سره خوندي سي. داسې ونه کول چې دې ته نه واخله دا د لور غوښې دا څوک نه خوري. د دغه ډلهییز واده له ګڼو زمانو سره مو خبرې کړي. ډېر خو وایي چې آن له خوشحالۍ خبرې نشي کولی، ځکه دوی یو اوږده موده د تنګلاسۍ له امله نشو کولی د ژوند تر ټولو لوی ارمان واده ته ورسیږي. جاوید افغان وایي اکثریت ځوانان له کلو او بانډو په دې موخه په مرګونو لارو پردیو هیوادونو ته لاړل چې د کلیوالو د پیغورجنو خبرو مراندې پرې کړي او خپلې کوژدنې په عزت کې تر خپل کوره ورسوي. دی وایي نن ورځ زیات خوښ دی ځکه له یو لوري ملا ماتونکی دود پای مومي او له بلې خوا دی د ژوند هغه پړاو پیلوي چې تر داننه یې مروجو بې ځایه رواجونو مخه ډب کړې وه. څنګه چې تاسو معلومه شي په ډلهییز واده کې موږ برخه اخیستې وه، نو واقعا چې نن موږ ډېر زیات خوشحاله یو. زموږ دپاره د ویاړ او د فخر خبره ده چې ډېر وخت بعد 4-5 کاله کېږي موږ کوژدنې کړې وې او واده ته وس نه درلودلو. نو دغه د نن سره راپوه شوي یو سېلاب ته څخه ډېره زیاته مننه کوم چې موږ ته په دغه واده کې برخه راکړه او ورسره تر څنګ دې سره چې چا همکاري کړې ده، چې دا چا دې سره قدم اخیستی ده، چا چې دې سره د زړه د اخلاص همکاري کړې ده، خدای دې هغې ته په ځوانۍ کې برکت واچوي چې دغسې د ځوانانو د 130 جوړو ارمانونه یې پوره کړو. نو انشاءالله دغه ډېر وخت بعد موږ باندې خوشحالي راغله. نو په دې خوشحالۍ کې موږ ډېر زیات خوشحاله یو. دغه ډلهییز واده چې د سیلاب خیریه بنسټ لخوا د مسؤلینو او تجارانو په شخصي لګښت را جوړ شوی دی. په تړاو یې راته د یاد بنسټ مسؤل سید احمد سیلاب وایي له کلونو مبارزه شروع کړې ده او تر دې وخته یې زرګونه کورنۍ د بدو رواجونو له هغه کاروان راګرځولي چې د ځوانانو او پیغلو هیلې زندۍ کوي. د کلونو را په دې خوا سیلاب خیریه بنسټ د لوړ ملا ماتونکي ولور، بې ځایه رواجونه، ضدبازي او په واده کې د اسراف او د بې ځایه او لوړو مصارفو سره د مبارزې په خطر باندې عملاً خپل مبارزه دغه ناخوالو پر ضد باندې عملاً خپل مبارزه را پیل کړې ده. د یو افغانستان په مختلفو ولایتو کې مو ډلهییز ودونه نیولې دي چې دا ځل د ښکلي ننګرهار همیشه بهار د علم او فرهنګ په ځانګو کې د 130 جوړو ناویانو زمانو د واده د مراسمو ویاړ لرو. دا به یوازې ډلهییز واده نه وي، د دې ځایه څخه به د لوړ ملا ماتونکي ولور، بې ځایه رواجونه، ضدبازي او د نور ناخوال پر ضد باندې عملاً غږ پورته کېږي. هغه وایي یاد ډلهییز واده به په ټول ختیځ کې د ملا ماتونکي رواجونو د لمنځه وړلو لپاره یو نوی ګام وي او هغه کورنۍ چې لا هم لوړ ولورونه اخلي له دې وروسته به د خپلې لور او زوم ژوند ته پاملرنه کوي. دا هغه کورنۍ دي چې 6 کاله، 8 کاله، 10 کاله، 12 کاله، 14 کاله په کوزده کې پاتې شوي وو. د خپل واده د مراسمو د لمانځلو وس او قدرت یې نه درلودلی، حتی خبره یې بیخي تر دښمنۍ پورې د خسرو د زوم د سر رسېدلې وه. د 3 میاشتو را په دې خوا موږ د دوی په مابینځ کې منځګړیتوب وکړي. ولورونه یې ټوله د سیلاب خیریه بنسټ په منځګړیتوب باندې الحمدلله ټوله خسرانو ور وبخښله. د ټول کور ټول مکمل وسایل تقریبا تر 180 کلمه زه فکر کوم چې جنس زیات دی، ټوله د سړي په یاد کې نه راځي. نن یې د الحمدلله د واده منځلو مراسم دي. د خیر په افغانستان کې د تیرې نیمې پیړۍ جګړو او بدو ورځو خلک له زده کړو لرې پاتې کړي دي. په کلیوالو سیمو کې لا هم خلک د خپلو لوڼو لپاره د زمانو په کورنۍ داسې شرطونه ټاکي چې هغوی له تابه نشي وتلی. هو په افغانستان کې به د لوړ ملا ماتونکي ولور دود پای ومومي، خو اوږده موده په وار به پر دغه ډول ډلهییزو ودونو کې راټولېدنې په بر کې ونیسي.